نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د حضرت عثمان رضی الله عنه نه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل شوی دی چې په تاسو کې د ټولو نه بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې وښایي، چونکې قرآن شریف اصل دین دی. د دې په باقي ساتلو او خورولو باندې دین دارومدار دی، نو ځکه د دې زده کولو او بل ته ښودلو غوروالی ښکاره دی. د څه وضاحت محتاج نه دی، البته د دې قسمونه مختلف دي. کامله درجه یې دا ده چې مطلب او مقصد سره یې زده کړئ، او ادنا درجه یې دا ده چې فقط یعنی صرف الفاظ یې زده کړئ. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد مبارک دی تیر شوی دی حدیثونو کې چې کوم د سعید بن سلیم نه مرسلا نقل شوی دی چې څوک قرآن شریف حاصل کړي او بیا یې بل کس ته چې هغه ته الله تعالی څه بل څیز ورکړی وي د خپل ځان نه بهتر وګڼي، نو د الله جل جلاله د دې انعام چې خپل کلام پاک په وجه یې په د کړی و سپکوالی وکړو، ښکاره خبره ده چې د الله تعالی کلام د ټولو کلامونو نه بهتر او غوره دی. څنګه چې په مستقل حدیثونو کې راتلونکي دي، نو د دې لوستل او بل ته ښودل یقینا د ټولو څیزونو نه بهتر کیدل پکار دي. یو بل حدیث نه مولا علی قاری رحمت الله علیه نقل کړی دی چې چا د کلام پاک حاصل کړه، علم د کلام پاک حاصل کړه، هغه د نبوت علوم په خپل تندي کې جمع کړل. وما علینا الا البلاغ.